سلامونه مې ومنئ ملګرو، هیله لرم چې روغ او جوړ خوشحاله به یاستئ. ملګرو، 4-5 ورځې مخکې یو ماشوم ورک شوی و. نن چې کله هغه ماشوم موږ پیدا کړو، دغه بېدرده ویښي درنده انسان له 4 ورځو پس له ځورونې وروسته د دغه ماشوم ژوندی په اور کې سوی و. بیا یې یوه کنده ته غورځولی و او ډبرې یې پرې اړولې وې. 4 ورځې د دې ماشوم عصمت الله صافي د کور ټول غړي په سره دوزخ کې ولاړ وو، خو د دې سیمې د ژوب پولیسو لیویزو ادارو د ده په پیدا کېدو کې دومره ډېر غفلت وکړ. کله چې دا مړ سو، بیا یې چې کله موږ پیدا کړو، دا زما له نږدې عزیزانو دی، عصمت الله ولد خدای رحیم چې کوم دی. نو ملګرو، زما د دې ویډیو له لارې ټولو پښتنو افغانانو ته دا خواست دی چې دوی په خپلو ماشومانو باندې خیال وساتي او له دغسې درنده ویښي مخلوقه یې وساتي چې هغه یې له ځان سره بوځني او بیا جنسي تېری پرې وکړي، ډله ییز، وروسته یې بیا مړ کړي، په اور کې یې وسوځي، بیا یې په یو کنده کې تس کړي، په کنده شاوخوا ډبرې ورباندې واړوي. ملګرو، دا ماشوم د یو ډېر ناداره غریب سړي زوی و چې په ښار کې د لاس ریړۍ ډالۍ چلوله، د ورځې به یې 100-1.5 روپۍ ګټلې. د ده اخرنۍ جمله چې کله دا ویښي دی بوتی، نو یو بل ملګري ته ویلي وو چې ما یوه پیره میندلې ده، دا خاص د ماښام په وخت کې، چې ما ته به پوره 80 روپۍ راکوي. دغې جملې خلک ډېر ودردول. نن په ژوب کې د ده قتل عام خلاف ټول ولس، پښتون ولس راوتلی و. دا خبره په فیسبوکانو کې هم شته او د دغه